سورة اخلاص کم چې موږ وته قل هو الله احد ویو، الحمدلله دا ډیرو مسلمانانو ته یاد دی، لیکن د دې د فضیلت نه خبر نه دي. په یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ قل هو الله احد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. وی سورة اخلاص یعنی قل هو الله احد سورة دا چې چا لس ځلې ولستو الله جل جلاله دی انسان دپاره یو بنگله په جنت کې جوړوي. الله اکبر. تاسو سوچ کوئ عزتمندو څومره آسان، یعنی لس ځلې دا سورت ویل یوه بنگله د جنت دا جوړیږي په جنت کې. دا ډیره عظیمه او ناشنا فایده ده او ډیر مسلمانان د دې نه خبره دي. نو په کار دا ده چې دا سړی بار بار ولولي. په بل حدیث کې راغلی دی بل عظیمه فایده ورسره دا ده چې دا سلسل قرآن سره برابر دی، یعنی د قرآن 3 حصې سره. سورة قل هو الله احد چې چا ولستو گویا کې دی لس پارې تلاوت کړی دی. حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن. صحیح بخاری حدیث دی. وای زما دی قسم وي په هغه ذات باندې چې زما نفس د هغه په لاس کې دی، وای دا صورت د قرآن 3 حصې سره برابر دی. څه مطلب؟ که چا یو ځل ولستو لکه لس سپارې تلاوت چې کړی، که 2 ځلې که 3 ځلې دی ولستو لکه ټول قرآن کریم تلاوت چې دی کړی. دا څومره عظیم صورت دی او څومره عظیمه فایده ده، باید چې موږ دا بار بار ولولو.